بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوكلت قال أويل موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قوم قلتا يا قوم اذكروا إزما قوم ياتكلي نعمة الله نعمة الله عليكم تكلي وپتا سباندي إذ كلتي جعلا جول كلها فيكم پتا سكي أنبياء في غمران وجعلكم او جوړ کړی تاسو ملوکن بادشاهان وآتاکم او درې کړل تاسو ته ما هغه هر څه لم یؤتی چې نه ورکړی احدا هیچاته من العالمین د مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض ای زما قوم ننوځئ ځمکې ته المقدسة التي فاکته هغه ځمکه كتب الله چې لیکلې ده الله لکم ستاسو دپاره ولا ترتدوا او مزي واپس تاسو على ادباركم پشاگانو خپلو باندې فتنقلبوا غنینو وبګرځئ تاسو خاسرین نقصان مندونکي قالوا ويل هغوی یا موسى اے موسى عليه الصلاة والسلام ان فيها بشک په هغې کې قوما خلق دی جبارین زورور وإنا او منغا لن ندخلها هرگز ننوزیو هغیتا حتی تر هغی فر یخرجو چی اوزی هغوی منها ده هغینا فإن يخرجوا نكچر اوت الهغوی منها ده هغینا فإنا نبیشک بیا منغا داخلون نوتون کیو قال اویل رجلان دوصلوا من الذين دها کسانونا يخافون چیردل انعم الله چی انعام کړو الله عليهم ادخلوا فهغی دوالو باندې ورننوزي عليهم الباب فدي جبارانو حمله کوونک په دروازه فاذا نکلچی دخلتموهم ورننوزي تاسو په دروازه فانکم نبیشکهم تاسو غالبون بغالب یی وعلى الله او خاص پا اللہ باندے فتوکلوا برسساتی ان کنتم کچر یی تاسو مؤمنین مومنان قالوا ويلهغوا يا موسى اے موسى عليه الصلاة والسلام انا بشک منگا لن ندخلها هرگز ننوزو دغ خارتا ابدا هیس کلا یعنی ہمیشہ ما دامو ترسو چی وی هغوی فیها پا هغی کی فاذهب انتا پسلار شتو وربک او ربستا فقاتلا او جنگ اکلی دوالا انا بشک منگا ها هنا دلتا قاعدون ناسیو قال اویل موسى عليه الصلاة والسلام ربی اے رب زما انی بشک لا املکون لرم اختیار الا نفسی مگر دزان خپل و اخی او ضرور خپل ففرق نجدا یوکلا بیننا پمنزمون و بین القوم او فمنز دا قوم و بین القوم الفاسقین او فمنز دا قوم فاسق کے قال اویل اللہ فإنها نبیشک دغزمکا محرمت حرام کلی شویدا علیہم پہغوی باندے 40 سنہ سلویخ کالا یتیہون سرگردان بگرزی فی الارض هم پدیزمکا کی فلا تأسان مخفکی گتو علی القوم الفاسقین فقوم فاسق باندے